اختر محمد رانه پوښتنه وکړه خورې ته دلته څنګه او چا راوستلې؟ هغه دا پوښتنه وکړه او د چای پیاله یې پورته کړه. ما له سالون نه بهر وکتل او له خولې مې سوړه سپېلۍ ووتې. بیا مې هغه ته خپله کیسه له سره پیل کړه. هغه راته کرار غوږ نیولی و او تر اخره یې زما د ژوند کیسه واورېده. د چای پیاله یې په میز کښېښوده او له قهره سور واوښتې. ځمکې ته یې وکتل او خپل سر یې وخوځاوه. ما د خپلو خبرو په پای کې ورته وویل وروره زه پوه شوم چې ته یو غیرتي پښتون یې، زما د دین په دنیا ورور یې. هغه هم وویل خورې زما هم خور یې. ما ویل ورور جانه یوه خبره درته کوم چې د پښتو په ژبه زما او ستا ترمنځ په واده وي د خپل زړه راز در سره شریکوم او خپل مشکل درته په مخ کې ږدم. خبره دا ده چې که وکولی سې افغانستان ته مې بوسې. هغه لږ ښکته خپلو پښو ته وکتل او په کراره یې وویل خورې ما خو درته خپل مشکلات وویل. ولې نه، زه خو ځان د پښتون وایم، دا کار به په سترګو وکړم. خو ما ورته وویل وروره زه ستا په مشکل پوهېږم، ته هیڅ فکر مه کوه، دومره پیسې به درکړم چې د عمر نیستي به دې ختمه سي. په دې ټکي هغه په خپل ځای کې نیغ کښېناستي. په سالون او ان تر بهر دروازې پورې په حویلۍ کې یې خپلې سترګې وغړولې. لږه شیبه غلی سو، بیا یې وویل چې زما سره ته دومره وکړې نو زه هم احمدزی یم، د خپلې خور غوندې خدمت به دې وکړم. ما ویل ته زړه مه وهه، یوازې زما د تلو لاره چاره وګوره. هغه وویل خورې ته چې دا د مزو ژوند پرېږدې او خپل افغاني او پښتني غرور او پت پالې نو زما در سره د ورورګلوي واده ده. په دې خبر هغه مسکی سو. ویلې خورې د پښتنو خو یوه خبره ده. څه لږ شیانې شک یې په زړه کې ورتېر سو. ما یې زر خبره پرې کړه وروره زه به له تا زره په خپله خبره کلکه ولاړه یم او د بې پته خرڅو او بې ننګو افغانانو دغسې غیر انساني عملونو ته رسواو په تاریخ کې راتلونکو نسلونو ته پرېږدم. اختر محمد را باندې پوره باوري سو. راته ویې ویل خورې ته دې پاسپورټ ما ته راکړه. زه ژر پاڅېدم او پاسپورټ مې هغه ته ورکړې. زما پاسپورټ خو د سعودي و. هغه چې پاسپورټ ته وکتل او ځان یې پرې یقیني کړ، بیا یې وویل خورې کله غواړې چې دا کار وسي؟ ما وویل اختر جانه وروره هر څومره چې ژر کېږي نو شیخ زبیر خارج ته تللی دی، نور هم لا 2 میاشتې په خارج کې پاته دي، نو هر څومره چې زموږ کار ژر تر ژره وسي په ګټه به مو وي. هغه پاسپورټ په جیب کې کښېښودی. ما ورته وویل وروره پام دې وي چې څوک درنه خبر نه سي او دا پاسپورټ در سره هیڅوک ونه ویني. هغه بیا لږ وخندل. ویلې خورې نور کار زما دی. ما هغه ته مخکې له مخکې 50,000 ریاله ورکړل. هغه راته وویل خورې دومره پیسې خو نه لګېږي، دا بیخي ډېرې دي. ما ویل پروا نه کوي در سره دي. هغه پیسې د کورتۍ په جیب کې کښېښودې. خدمتګاره په وره کې راغله. ویلې څانګې ډوډۍ تیاره ده. د ډوډۍ سالون ته ولاړو. اختر ماما ډوډۍ وخوړله او دوباره د ناستې سالون ته راغلی. ویلې خورې زه درنه اوس ځمه، د ټلیفون نمبر دې راکړه، زه درته بیا ټلیفون کوم. دلته مې راتګ ښه کار نه دی، په ټلیفون به در سره خبرې کوم. اوس درنه ځمه. هغه سره تر دروازې ولاړم. تر دروازې چې وتلې مخ یې راواړوه. ویلې خورې ته تشویش ونه کړې، انشاءالله ډېر ژر به دې کار وسي. ما ویل په مخه دې ښه شه. یوه اونۍ تېره سوه، د اختر محمد څه پته ونه لګېده. په زړه کې به مې راګرځېده چې هسې نه چې پاسپورټ او پیسې رانه ونه خوري. بیا به مې زړه ته په خپله ډاډ ورکاوه نه نه هغه پښتون دی، ما ته خو ډېر سم سړی ښکاره سو. نور توکل په خدای. 2 ورځې نورې هم تېرې سوې. د سهار 9 بجې به وې چې ګړنګ د ټلیفون زنګ راغلی. غوږۍ مې چې راپورته کړه ویلې اختر محمد یم. خورې ویزه مې درته واخیسته، ځان ته مې هم ویزه واخیسته. ته دې ځان جوړوه، سبا ته د پاکستان د الوتکې ټکټ پسې ځم، بیا به درته زنګ ووهم. اوس د خدای په امان. د اختر محمد په ټلیفون ډېره خوشحاله سوم. له همدغې ورځې نه وروسته مې له سعودي او شیخ زبیر له کوره زړه وختي. د تلو په تکل مې ځان برابراوه. خپل سامانونه او ګاڼې مې په بکسونو کې مخکې له مخکې سنبال کړي وې. د ډېرو پیسو چکونه شیخ زبیر په المارۍ کې ایښي وو. په 2 چکونو د هغه امضا هم سوې وه.
چکونه مې په بانک کې ورکړل او د ریالو پر ځای مې $3 واخیستل. 2.5 لکه ډالر ترې جوړ سول. بغیر له هغې څخه څه ریالونه چې را سره په کور کې موجود وو ټول مې ډالر کړل. ښې ډېرې پیسې را سره جوړې سوې، مګر دې ته حیرانه وم چې دا دومره پیسې به څنګه له ځانه سره وړم. ما خپل سامانونه هر څه تیار په بکسونو کې کښېښودل. نور هر څه مې سنبال کړل، یوازې د احمد سره مې سودا سوه، ځکه چې هغه مې له ځانه سره نه بیوي. د خپل اولاد نه دایمي بېلېدل څه ګران کار دی. هر څومره چې مې احمد سره سوچونه کول ځای یې نه نیوي. په دې وخت کې د ټلیفون زنګ راغلی. ویل یې اختر محمد یم، خورې سبا ته د ورځې پر 12 بجو پرواز دی. په ټیکسي کې به ځان هوایي ډګر ته راورسوې. زه به درته په دروازه کې ولاړ یم. د ټلیفون سره سم مې زړه درزا پیل کړه. ما ویل لکه چې د ډېرې اوږدې مودې خیالي خوبونه مې رښتیا سوه. هر څه مې له فکره ووتل، یوازې د احمد سره مې سودا سوه. ما ته خو هر څه پردي وو، بغیر له احمده مې په سعودي کې نور څه نه درلودل. دغه ورځ او شپه مې رښتیا هم په ژړا تېره کړه. سهار وختي مې له چای نه وروسته احمد ته نوې جامې واغوستې. زما په مخ کې اوښکې را روانې وې. هغه رانه پوښتنه وکړه او په زیر زیر یې راته کتل. په دغه شېبو کې رانه بیخي نه بېلېدې. ما هم کلک په زړه پورې نیولی وو. اخر مې زړه رالوی کړ. خدمتګاره مې راوغوښتله. ما ویل ترورې نن احمد ته نیا کره بوځه، ښه په سوی دی. زما په رنګ به خامخا توپیر موجود وو. خدمتګارې راته وویل څانګې لورې، رنګ دې بېګا راهیسې ډېر زیړ ښکاري، څه تکلیف خو به نه لرې؟ ما ویل نه نه ترورې، په سر مې لږ درد راغلی وو، ګولۍ مې خوړلې ده، اوس ښه یمه. ته احمد نیا ته بوځه، زه هم ناوخته مازدیګر ورځم. احمد خو تقریبا په 5 کال کې پښه ایښې وه. راته ویې ویل مورې ته را سره نه ځې؟ ما ویل زویې بلا دې واخلم، زه درپسې وروسته درځم. ځه ته دې ترور سره ولاړ شه. په غېږ کې مې کلک ونیوی، په دواړو طرفو مې ښکل کړ. نور مې طاقت نه کېدی. ما ویل ځي په مخه مو ښه شه. احمد روان سو، لاس یې راته خوځاوه. ویلې مورې د خدای په امان. له دروازې ووتل. زه په ځان پوه نه سوم. سترګې مې تورې تورې سوې. په کوچ کې د پاسه ولوېدم. په چغو او ژړا مې ځان ښه ستړی کړ. نور راته څه نه و پاتې. وخت هم په منډه منډه تېرېدی. دیوالي ساعت ته مې وکتل، پوره 10 بجې وې. په چلاکۍ مې خپلې جامې بدلې کړې. له دروازې راووتلم. یوه ټکسي مې ونیوه. بکسونه مې ورکې واچول او ورته ومې ویل هوایي ډګر ته ځه. د کور دروازه مې راکلکه کړه. میداني هوایي ته روان سو. له 1 ساعت وروسته هوایي ډګر ته ورسېدو. ټکسي والا زما بکسونه راکښته کړل. پام مې کاوه چې اختر محمد راغلی. سمدستي یې بکسونه په لاسي واګون کې واچول. ما ته یې وویل خورې راځه راپسې. زه هم ورپسې سوم. لږ وړاندې په تلاشي ودرېدو. بکسونه او سامانونه چې تلاشي سول کاغذونه یې پرې ونښلول. موږ ته یې وویل دننه ولاړ سي. 1/2 ساعت وروسته پرواز کېدی. زموږ ټکټونه یې وکتل. څه شېبه وروسته الوتکې ته د ننوتلو اجازه راکړل سوه. له نورو مسافرو سره الوتکې ته ورپورته سو. درنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر یوې بلې برخې د الله په امان.